تاسو لیدله دا د پل چرخي په زندان کې په زرګونو انسانان د الله جل جلاله د کتاب حافظان، علماء کرام، شیوخ، مخلص مسلمانان دا په دې زندانونو کې پراته وو. ټول د افغانستان زندانونه د افغانستان د دې مشرف خلکو څخه ډک وو. خو د دا ټولو قربانیو سره سره بیا هم د افغانستان خلکو خپل حوصله او خپل غیرت او خپل ایمان د لاسه ورنکړي، لکه څنګه چې د الله جل جلاله د کتاب هدایتو یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. مسلمانانو صبر وکړئ، مصابره وکړئ او پر جهاد اقامت وکړئ. صبر وکړئ، شهادت ته آماده سوله، زندان ته آماده سوه، هجرت ته آماده سوه، په غره کې زندگی کې تیرولو ته آماده سوه، لوږې او ستړیاو ته آماده سوه، غربت ته آماده سوله، هر قسم تکالیف ته آماده سوه، خو خپل ایمان او غیرت او جهاد د لاسه ورنکړي. او وصابرو پر کفارو باندې غلبه وکړي په صبر کې. کفارو هم خورا په جرأت باندې، خورا په جذبه باندې دې میدان ته راودانګل، ډېر پوځونه یې راوستله، ډېرې ستړیاوې یې یوړې. دا د افغانستان په غرونو کې به ګرځېدل، په یخ کې، په ګرمۍ کې، په لوږه، په تنده، د څه دپاره چې د افغانستان د خلکو ازادي او حریت ته مابین یوسي او دلته خپل کفري نظام حاکم کړي. خو په دغه میدان د مصابرې کې چې الله راته وایي چې تاسې پر کفارو غلبه وکړي په صبر کې، الله رب العالمین مسلمانان پر غالب کړه او کفارو آخري حوصله د لاسه ورکړه، افغانستان یې پرېښوی، اسلامي امارت الله جل جلاله حاکم کړي.